غیرتي یو سړی پکار دی د بې غیرتو که لښکر وي ورک دي سینه عزیزانو د واګا تر باډره پورې ولاړم د هغو سپایانو چې یو پاکستان دی د هغو پولیسو د یو په غاړه ما مشین نه ولیدی چې ما پوښتنه ځین کوله نه چادران په شا پورې تړلي وو نه خولۍ په سر کړې وې نه د سارجنټ والا سره مشین و نه توپنچه وه په دوه لاسو ولاړ و هغه نه بیرېدل زموږ عزیزان زموږ غریبان دا دی موږ یې وینو مخامخ تر شا یې هم چادر تړلی دی تر مخې هم چادر تړلی پر سر یې دی پر سر ده وای ملګرو ګورې وارخطا چې نسي د خپل منزله را پر شا چې نسي شپه تېرېدونکې ده سبا راخیږي تورو تیارو سره په خوله چې نسي تاسو د 11 اکتوبر کامل حالت ولیدئ خلکو په دې کې په لکونو خلکو په دې کې شرکت وکړي مخ چې د دې خلکو و جذبو ته وکتل که هغه اپرېدي وو که نور قومونه وو عزیزانو دا خلکو چې خدمت وکړي دا خلکو پښتانه کام ته ورکړه دا به په تاریخ کې دا پښتانه یاد ساتي دا د پښتانه کام چې زموږ ژوند کېږي یا زموږ عمر کېږي د پښتانه په تاریخ کې ډېره کامیابه غټه جرګه وه د دې خدمتونه وکړو دا خلک ډېر خوشحاله رالو که د جنوبي پښتونخوا خلک وو که د نورو صوبو خلک وو عزیزانو خلکو دونه خدمت وکړي هلته عزیزانو موږ دا واورېدل دا خلکو راته وویل چې په دې کې یوه ځوان دا وویل چې منظور پښتون ته چې د ډاګر د جرګې که 5 ورځې که 6 ورځې دي د 5 لکو خدمت دا ګرد زه کوم یوه سړي دا خدمت کوئ بیا په دې کې منظور پښتون و دې سړي ته ویلي دي چې یا د ما سره دغه ته را نور خلکو هم کول کړی دی نو د یوې شپې خدمت په یوه سړي کوئ چې په لکونو خلک وو ډېر خرج دی ډېر د قربانۍ مقام دی بل عزیزانو دا زموږ پاکستان یو پاکستان دی په دې کې د جنوبي پښتونخوا کې یو قسم قانون دی په پنجاب کې بل قسم قانون دی عزیزانو زه نن سهار د پنجابه د لاهور رالم په لاهور کې وګرځېدم زه به خپله سیاسي سړی یم زه په دې شي پسې ګرځېدم په دا ولسونو پسې ګرځېدم ما ښار کاتی چې د لاهور ښار و زموږ د ښارو فرق شته که نشته عزیزانو د واګا تر باډره پورې ولاړم د هغو سپایانو چې یو پاکستان دی د هغو پولیسو د یو په غاړه ما مشین نه ولیدی چې ما پوښتنه ځین کوله نه چادران په شا پورې تړلي وو نه خولۍ په سر کړې وې نه د سارجنټ والا سره مشین و نه توپنچه وه په دوه لاسو ولاړ و هغه نه بیرېدل زموږ عزیزان زموږ غریبان دا دی موږ یې وینو مخامخ تر شا یې هم چادر تړلی دی تر مخې هم چادر تړلی پر سر یې دی پر سر ده دا چیش دلته دهشتګردي ده هلته یو شی نه و هلته څوک نه بیرېدی دلته هره جمعه انسانان راوځي مظاهرې کوي د خپل حفاظت دپاره په لاهور کې دا شی چا پېژندی نه عزیزانو موږ به لکه دولت خان دوی ته وویل چې موږ به سر خلاصوو تر ابدو دا ټیم نه دی چې موږ به ناست یو زه مجلس نه اوږدوم آخري دا یوه خبره درته کوم د دا ځوانانو دپاره وایي غیرتي یو سړی پکار دی د بې غیرتو که لښکر وي ورک دي سینه والسلام